د افغانستان ولسمشر هیواد ته د بیرته راتګ په اړه خپل دریځ روښانه کړ. محمد اشرف غني ویلي له کړکېچ څخه د هیواد وتلو لپاره همکارۍ ته چمتو یم. دا چې نور یې څه ویلي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه ځانګړي پیغام کې ویلي که ولس اړتیا وویني او غوښتنه وکړي دی چمتو دی چې د هیواد د روان بحران د حل، د وضعیت د سمون او د پرمختګ لارو په ښودلو کې خپله ونډه واخلي. هغه ټینګار کړی چې شخصي غوښتنې نه لري او هیڅ ډول مقام یا امتیاز نه غواړي، بلکې هدف یې د افغانستان د راتلونکي جوړښت او ثبات لپاره عملي لارې او تګلارې وړاندې کول دي. غني ویلي افغانستان په یو حساس تاریخي پړاو کې او هیواد د دوو لارو ترمنځ انتخاب لري. یوه لاره د وضعیت ښه کېدل، د ملي یووالي تامین او له کړکېچ وتل دي، او بله لار د بحران ژورېدل او د لا زیاتو ستونزو لوري ته روانېدل دي. دی زیاتوي د دایمي سولې، ثبات، پرمختګ او نړیوال مشروعیت اصل د ولس پر اجماع، ملي خبرو اترو، همکارۍ او یو بل منلو ولاړ دی، او پرته له دې هیڅ حکومت یا سیاسي نقشه نشي بریالی کېدای او د یوې ډلې حکومت ته پاتېږي. ولسمشر وایي افغان ملت باید د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. هغه ټینګار کړی که اعتماد، عدالت او ملي اجماع رامنځته شي، افغانستان کولی شي په راتلونکو کلونو کې له بحران څخه په ویاړ ووځي او د داسې راتلونکي په لور وخوځېږي چې په 2040 کې د معاصر افغانستان د 300مې کلیزې پر مهال د نړۍ سیال وي. د ښاغلي ولسمشر غني دا پیغام په داسې مهال خپور شوی او د ملي یووالي، ملي اجماع او د ملي خبرو پر پیل ټینګار کوي چې اوسنۍ افغان واکمنۍ له 4 کلونو په تېرېدو لا هم ولس ته مراجعه نه ده کړې او د کارپوهانو په باور دا ډله د هیواد د ملي ګټو د خوندیتوب او ملت راټولېدنې توان نه لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.